امینه بیبي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما په ګډه شوی دی کنه ما د درنواله نه محسوس کړي ما د تکلیف نه محسوس کړي او امینه بیبي وی په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سخت قحط سالی و باران نه کېدل ساروی د لوګي نمړه کېدل په مکه مکرمه کې چرته شینکې نه اصل کې مکه مکرمه کې خاصم د غیاګانو زمکه نه ده سغورونه دي شګي دي خو بیا په دې غرونو کې بسنه سبوټي کې د خلکو په دې سارو لراوړه غو وتور کول وی بارانو نو هغه غیاګانی ختم شوی ايش نو سارو د لوګي نمړه کېدل وی چې کله نبی عليه الصلاه والسلام زما په ګډه شو کنه الله تبارک وتعالى بارانونه شروع کړ بارانونه شروع شو وی زه پوه شوم چې دا زما د دې بچي برکت ده او دا خبره مې نبی څنګه کوي چې الله تبارک وتعالى قد صالح ختم کړ بارانونه شروع شو دا زما د بچي برکت ده خبره ولي کوله وی دا مې ځکه وکړه کنه وی یو شپه زم لاسته ما داسې د کور پسې هم په غودي کې پکټ کې لاسته ما خوب نه راته ګرمي و نیمه شپه شو د کټ یو سر لازم د کټ بل سر لازم خو خوب راځي نه کټ کې اورم راوړم نیمه شپه ده وی په دې دوران کې ما ته یو غیبي आवाज وشو د یو غیبي سړي د طرف نه आवाज راته وشو سوکینم نه आवाज راته دا وشو چې اے امینی کم معشوم چې ستا په ګېډه دی دا سم معمولی معشوم نه دی دا سه کمزور معشوم نه دی ستا په ګېډه چې کم معشوم دی دا د دواړو جهانو سردار دی دا आवाज مې واورېدو او بیا راته وویل چې کله دا معشوم پیدا شي کنه نو په دې باندې به دا دم ور واچي اعوذ به بالواحد من شر كل حاسد پناه غواړم په دې معشوم سره پاغه یو ذات باندې د هر حسدګر نه ورته پناه غواړم پاغه یو ذات سره پناه غواړم دته د هر حسدګر نه دا دم په دې باندې ور واچي اومې کتل आवाज راغی سوکینم نه حیران شوم چې زما په ګډه چې کوم معشوم دی یقینا دا د کمالاتو معشوم دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېده کنه پیدا کېدو نو امینه بیبي وی او د امینه بیبي سره په دې ټیم کې یو بل زنانه هم موجود و هغه گواہی کوي وایي چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو د امینه بیبي کور ټول د نور نه ډک شو د هغه ډک شو د نور نه ډک شو او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو کنه وایي د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې و د نبی اسلام د پیدایش سره د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې و مون حیران شو دا څنګه معشوم دی په دغه شپه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب د په خانه کعبه کې شپه والته حرم کې ناست الته سړی څه خوشاله چې ناست بختور خلک دې څه ټیم زړه وغواړل تلاړ شي کینی ځای الته ناستو په حرم کې دی نو سهار ټیم دی سهار ټیم نو داسې دا سبا لګېدو سبا خطو ته ټیم و او 8 ربیع الاول و 8 ربیع الاول دوه قوله دی یو 12 ربیع الاول خلک یعنی 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول زموږ په پاکستان کې خلک میلادونه کوي جشن عید میلاد النبی کنه هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې وي یو قول د 12 ربیع الاول له او یو قول د 8 ربیع الاول له مشهور 12 ربیع الاول له او د محققین او محدثین قول د 8 ربیع الاول له 8 ربیع الاول وي صحیح قول دا چې 8 ربیع الاول له مشهور 12 ربیع الاول له 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنابر اختلاف او د ګل ورځ او سحر ټیم چې په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو دا عبدالمطلب سے په خانه کعبه کې ناستو التا نو چې څنګه نبی علیہ السلام پیدا شو کنه وې د خانه کعبه د دیوال نظم کې لراله زمکه لراله بیا اوچت شو چې اوچت شو د باندې رااله یاره پیراله چې دا څه وشو کور ته رامنډ کړې چې کور بخیری خپل انګور خو ته معلومه وکنه زما د مړ زوی هغه خزه نه جوړه د معشوم نو د خپل کور بیماری ورته هم معلومه و نو د خانه کعبه نه رامنډ کړې کور ته نو چې کور ته راغی تاسو وکړو نو زیره په وشو استاد د مړ زوی پیدا شوی دی استاد مړ زوی نه دی عبد الله او استاد امینه نه انګور چې کومه ده دا هغه زوی پیدا شوی دی نو عبدالمطلب سے راغی او نبی رسول الله صلی په دې ورونی کې د سلوچت کو چې لوچت کو منډ کړې څنګه پیدا شو نبی زموږ راواز پرې کې او منډ کړه لا خانه کعبه لا او په هغه کې هغه ست د خانه کعبه نه پیو طواف وکړ د پیدایش سره په نبی اسلام باندې د خانه کعبه نه و طواف وکړ زه چې څنګه لاړم طواف مې شروع کړم دا نه مخکې جمعه باندې ما دا بیان کړو د څنګه چې مې طواف شروع کړی کعبه ته مې قسم په الله د خبر را یاد شو مې چې نبی اسلام پیدا شو کنه نیکه بغي کې نیولې د دې نه ګر چا پیرا تاویدو په نبی رسول الله والسلام و طواف د خانه کعبه نه ګر چا پیرا وکړو دلته کې د خانه کعبه دیوالونه زمکه نه رالو بیا اوچت شو
دلته په ایوان کسرا کې د کسرا چې کوم محل په هغه کې زلزله راغله یوه تیزه زلزله راغله د فارس چې کومه اتشکده وه هغه مجوسیانو د اور عبادت پی کو 1000 کاله شي 1000 کاله چې دا مړه شوې نه وه دغه اتشکده یو تن به ورته ناست و مسلسل به هغې ته تیل واچول لرګي به راچول هغه اور به هغوی مړ کېدو ته نه پرېښود ځکه هغه د هغوی خدای و د هغې به بندګي کوله هغه اتشکده پاکې شپه باندې ناسته پرې مړه شوه دریای ساوه وچ شو کسرا چې په خپل محل کې زلزله ولیدله او د هغه کنګروګان راتاو شو ځمکې ته پړمخې پریشانه شو وایي دا څه چل دی نو خبر ورته راغی دلته کې یو کس و موبزان د هغه نوم هغه ورته وي حضرت د پارس اتشکده مړه شوې ده بېګا شپه او دغه خو پرېږده بېګا شپه ما خوب هم لیدلی دی وایي څنګه دې خوب لیدلی دا موبزان وایي ما خوب لیدو چې د عربو نه سخت اسونه ګوړ سوار دا روان شي عربي اسونه د یو کسان پې ناست دي د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا باندې خواره شي او فتح حاصلوي بېګا مې دا شپه خوب هم لیدلی د کسرا په چې کوم بادشاه او د هغه په خفګان کې نور اضافه شوه چې یاره دا څه کې دي د معبرینو نه تپوس وکړو د تعبیر کوونکو نه وایي د عربو د طرف نه په دنیا باندې یو لوی انقلاب را روان دی د عربو د طرفه به یو انقلاب راوچتېږي او په ټولو دنیا باندې به خورېږي او ټولو دنیا به فتح کوي معبرین ورته دا تعبیر ورکړو نو د نبي علیه السلام په پیدایش باندې الله تبارک وتعالی سره ډېر عجیبه واقعات رامخې ته کړل